مسؤولینو او چارواکو ورونو ته یو څو مختصرې خبرې د خیانت په اړه باندې کوم. معارف الاسلام اداره. معززو، خیانت د کبیره ګناهونو څخه یوه لویه کبیره ګناه ده او دا یو حرام عمل دی. په عموم کې هر مسلمان د هر قسمه خیانت څخه باید په کلکه اجتناب وکړي، ځان وساتي، ځکه خیانت په دې دنیا کې هم سخته شرمندګي او ضلالت دی او په هغه دنیا کې به هم دا یو عظیم جرم وي او د سخت شرمندګۍ او ضلالت سره به دا خائن انسان مخ کیږي. خیانت که په غنیمت کې وي، که خیانت په بیت المال کې وي، که خیانت په مال د فی کې وي، که خیانت په مال د خمس کې وي، که خیانت په زکات یا عشر راټولولو کې وي او که خیانت په نورو اموالو کې وي، په دې ټولو کې باید انسان خپل رب العالمین ته متوجه سي او خیانت ورنه ونسي. په خصوص کې بیا خاص چارواکي او مسؤلین هغه باید د خیانت څخه په کلکه باندې ځان وساتي. د خیانت په دې دنیا کې سخت ضلالت او شرمندګي دا ده چې امیر او د مسلمانانو خلیفه هغه څه رقم عذاب او تعذیر د دې خائن دپاره مقرر کړي، هغسې سخت عقوبت و عذاب او تعذیر به دا خائن ته ورکول کیږي. او د قیامت په ورځ باندې د دې خائن سره به داسې یو چلند کیږي چې هغه به ډیر د ضلالت او د شرمندګۍ چلند وي. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی، د حدیث روایت ابي هريره رضی الله عنه کړی چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو ورځ وعظ کوي، نو فذكر الغلول فعظمه وعظم امره. نو د غلول په باره کې غلول و دې خیانت ته وایي په اموالو کې. علامه کفوي رحمه الله وایي چې الغلول الخیانة في بیت مال او زکات او غنیمه. غلول خیانت ته ویل کیږي په بیت المال کې یا په زکات کې یا هم په غنیمتونو کې. نو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دې عظیم جرم بیان کوي چې دا سخته لویه ګناه ده. بیا وروسته ورپسې وفرمایل چې د قیامت په ورځ به دغه خائن راسي او د ده په غاړه کې به هغه د خیانت شی وي، کم شی چې په خیانت باندې وړی وي او یا یې په هغه کې خیانت کړی وي. نبی صلی الله علیه وسلم په دې روایت کې هغه شان یاد کړي دي چې په مخکې زمانه کې د هغو څخه ډېر زیات کار اخیستل کېدی په جهادي امورو کې یا هم په نورو عامو کارونو کې. لکه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی، که چا د غنیمت د ماله یا هم د بیت المال څخه آس یا مثال اوښ یا پسه یا داسې بل یو شی لکه حمار وغیره دا یې د ځان کوي او په دې کې خیانت وکړي، د قیامت په ورځ به دغه خائن راسي، دغه مال به یې په غاړه کې وي او دا نعرې به وهي، یا رسول الله اغثني، ای د الله نبی زما مدد وکړه. د سخت شرمندګۍ سره به مخ وي، تمام جهان تمام مخلوقات به ویني هغه د غنیمت یا د بیت المال شی چې په خیانت باندې وړی وي، خیانت یې کړی وي، هغه به په غاړه کې وي، ټول عالم به ورته ګوري. نن عصر کې چې په کومو شیانو کې خیانت راځي، که هغه اسلحه ده، که هغه نور جهادي شیان دي یا اموال دي وغیره، په دې کې کم څوک خیانت وکړي د قیامت په ورځ به هغه شی په غاړه کې وي او د تمام مخلوقات په مخ کې به ذلیله او شرمنده را روان وي. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته به وایي، یا رسول الله اغثني، ای د الله نبی زما مدد وکړه. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه به ورته ووایم، لا املک لک شیئا، زه نن تا سره هیڅ کومک نسم کولی، ځکه تا داسې سخت جرم کړی دی چې په دغه جرم کې زه تا سره کومک نسم کولی، مدد دې نسم کولی.
د قیامت په ورځ به دغسې په ضلالت باندې بیا د ده سره حساب و کتاب هم کیږي، آخر پای به یې دا وي چې بیا به جهنم ته ځي. نو ای مسلمانه ته څنګه خیانت کوې؟ په دې دنیا کې دې هم الله رب العالمین شرموي ذلیله کوي دي، او په هغه دنیا کې به هم د دې سخت ضلالت او شرمندګۍ سره مخ کیږي. اوس لا خپل ځان د خیانته وساته، اوس لا اجتناب ورنه وکړه. او بل حدیث کې راځي، عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د دې روایت کوي چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پر یو څه سامان و مال باندې یو کس ټاکلی و. فمات فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم هو فی النار. هغه نفر مړ شو، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا به په جهنم کې وي. صحابه کرام وایي موږ ورغلو، هغه کس سره مو وکتله چې ده کوم داسې یو عمل کړی چې په هغه عمل باندې دی جهنم ته ځي. نو د ده سره یوه شړۍ دا پیدا سول چې دی کې خیانت کړی و د بیت المال څخه، یا هم د غنیمت د مال څخه یې په خیانت باندې راوړې وه. د دغه یوې شړۍ په خاطر باندې به دا کس جهنم ته ځي. نن ته راسه چې په غټو غټو اموالو کې ته خیانت کوې، نو ته به څنګه جهنم ته نه ځې؟ ته څنګه د دې دنیا د مفادو او ګټې دپاره ځان جهنم ته استه او ستا پر دې خپل وجود باندې جهنم پیرزو کیږي؟ لږ خو د الله رب العالمین څخه بیره وکړه، لږ خو پر دې خپل ځان باندې رحم وکړي، د خپل نفس سره دومره ظلم مه کوه. یو بل حدیث کې راځي، یو صحابي مبارک دا فرمایي چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم څه کسان غزا ته استولي و، جهاد ته. بیا یو صحابي وایي چې په دې غزا کې چې کم صحابه په شهادت باندې رسېدلي وه، نو زه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته رالم، ما ورته ویل فلان شهید فلان شهید، فلانی شهید سوی دی، فلانی شهید سوی. نو یو نفر و چې هغه هم په دې کسانو کې و چې کوم په شهادت رسېدلي وه، نو ما د هغه نوم واخیست، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته مو ویل چې دا فلانی هم شهید سوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل کلا انی رأیته فی النار فی بردة غلها. بالکل داسې نه ده چې دا کس به شهید وي، بلکې دا کس ما د جهنم په اور کې ولیدی، په هغه شړۍ کې و کومه شړۍ چې د غنیمت څخه په خیانت باندې وړی و، خیانت یې کړی و. نو زما مسؤلینو او چارواکو ورونو پر خپل ځان باندې رحم وکړي، د خیانت څخه د غلول څخه ځان وساتي. اوس لا هم یو عظیم فرصت ستاسو په لاس کې دی، د کم چانه چې خیانت سوی دی، د کم چانه چې ظلم سوی دی، باید هغه مال بیرته یا د غنیمت و مال ته یا هم بیت المال ته ور تسلیم کړي او په دې باندې توبه وباسي. الله رب العالمین به یې توبه قبوله کړي. امام ابن کثیر رحمه الله یو واقعه نقل کړې ده په خپل تفسیر کې په باره د خیانت او د غلول کې، چې په زمانه د معاویه رضی الله عنه کې معاویه رضی الله عنه څه کسان د غزا دپاره استولي وه، چې کله د هغه غزا څخه دا مجاهدین را واپس وه، دا جیش را روان سو، نو په دې کسانو کې یو کس و چې د غنیمت د مال څخه 100 دیناره په خیانت باندې په غلا باندې اخیستې وه. نو کله چې غنیمتونه د مجاهدینو په منځ کې په عدل په انصاف باندې تقسیم سول، نو د دغه وروسته دغه کس چې دا 100 دیناره په خیانت باندې اخیستې وه د غنیمت د مال څخه، دا بیرته خپله ډېر زیات پښیمانه شو، بیرته یې رجوع وکړل چې دا خو به د قیامت په ورځ د سخت شرمندګۍ سره مخ کېږم، الله رب العالمین به سخت عذاب راکړي. نو په لار باندې بیرته پښیمانه شو، بیرته د هغه مجاهدینو مشر عبدالرحمن رضی الله عنه و هغه ته رالی او هغه په دې باندې خبر کوي چې ما 100 دیناره د دې غنیمت د مال څخه په خیانت باندې اخیستې وه، زه دا بیرته واپس کوم. عبدالرحمن ورته وویل چې دا زه اوس نه درڅه قبلوم، ځکه چې
دغه غنیمتونه د مجاهدینو په منځ کې تقسیم سول، هغه کسان هر یو پر خپله لار ولاړه. دغه 100 دیناره چې زه اوس تاسو قبول کم، هغه کسان بیا زه نسم راغوښتلی چې هر یوه ته یې حق ورکم. نو دغه کس چې دا خیانت یې کړی و هغه جواب کوي. بیا دغه کس و نور صحابه کرامو ته راغلی او دغه خبره یې ورته وکړل چې زما څخه دا خیانت سوی، دا 100 دیناره مې په خیانت باندې د غنیمت د ماله وړي، دا تاسو درکوم چې زما غاړې خلاص شي. هغه صحابه کرامو هم داسې جواب ورکړي لکه څنګه چې عبدالرحمن ورکړی و چې موږ اوس دغه مال نشو قبلولی، ځکه چې هغه صحابه چې کوم په غذا کې شریک وه، غنایم تقسیم سول، هر یو پر خپله لار ولاړه. دا سړی سخت پښیمانه دی او سخت توبهګاره دی. د دې څخه وروسته په لاره باندې را روان دی، ډېر زیات ژاړي چې زه به اوس څه طریقه کوم چې غاړې مې خلاصې سي. او په لاره باندې دغه د استرجاع کلمې وایي، انا لله و انا الیه راجعون. په لاره باندې ژاړي او سخت پښیمانه دی. را روان دی، یو بل کس هغه په مخه ورلی د عبدالله په نامه باندې. نو هغه پوښتنه ورنه وکړل چې ولې داسې په سخت افسوس او ژړا کې را روان یې؟ دغه کس ورته وویل چې زما څخه داسې خیانت سوی په مال د غنیمت کې، زه اوس څنګه طریقه وکړم؟ نو بیا هغه کس ورته وویل چې زه تا ته یو طریقه در ښیم، ته هغه طریقه اختیار کړه. معاویه رضی الله عنه ته ورسه، هغه ته ووایه چې دا لږ مال زما څخه په خمس کې قبول که، که دغه 100 دینارو څخه 20 دیناره ورکه. دغه کم 80 دیناره چې درته پاته کیږي، دا د هغو کسانو په نومونو باندې او د هغوی د طرفه صدقه که کم کسان چې په دې غذا کې شریک وه چې دا غنیمت د هغوی حق جوړېدی. ځکه الله رب العالمین هغه ټول پیژني، هغوی ته به ثواب ورورسي. نو امکان بیا شته چې ستا غاړې خلاصې شي. دغه کس بیا دغه طریقه وکړل، 20 دیناره معاویه رضی الله عنه ته وروړه او دا نور 80 دیناره عام خیرات کړل په نیت باندې د هغو کسانو کم چا چې په غذا کې شرکت کړی. نو زما قدرمندو چارواکو مسؤلینو ورونو ډېر زیات احتیاط وکړي، پر ځان باندې ډېر زیات ترحم وکړي چې د خیانت څخه ځان وساتي. او که بیا هم د بعضې کسانو څخه لږ خیانت یا ډېر خیانت سوی وي، هغه دې پر هغه خیانت باندې پښیماني اختیار کړي، د الله رب العالمین څخه دې معافي وغواړي. هغه کم مال چې په خیانت باندې وړی وي یا یې خیانت کړی وي، هغه که د بیت المال وي، بیت المال ته دې تسلیم کړي. هغه که د غنیمت وي، د غنیمت امیر ته دې یې وروړي. او که هغه د خمس یا د فی مال وي، و هغه امیرانو او مسؤلینو ته دې تسلیم کړي. الله رب العالمین باید د دې دنیا د ضلالت او شرمندګۍ څخه هم وساتي او د آخرت د ورځې د سخت ضلالت او شرمندګۍ څخه به هم محفوظ وي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.